السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. نن به د هدایت النحو درس نمبر 40 شروع کو. متاسع الحمدلله د اسم فاعل و مسائل اوه ونه تقریبا شپږ مو ووې. نن به وم نمبر مسئله شروع کوو. ويجوز حذف الفعل دې ځای نه ونیسه تر آخره پورې به انشاءالله دا نن ختموو. ويجوز حذف الفعل او جایز ده د فعل حذف کول حيث كانت قرینة په دې حیثیت سره چې قرینه موجوده وي. نحو زید لکه څوک ویی زیدون په جواب د چا کې من قال چې څوک ویی من ضربه. وکذا همدارنګې يجوز حذف الفعل والفاعل معا او حذف جایز ده د فعل او د فاعل دواړو یو ځای. که نعم فی جواب من قال لکه نعم څوک ویی په جواب د هغه چا کې چې څوک ویی اقام زید. وقد يحذف الفاعل ويقام المفعول مقامه او کله کله حذف کولی شي فاعل او د ده په مقام راوړلی شي څوک مفعول. اذا كان الفعل مجهولا په دغه شرط چې فعل مجهول به وي. لکه نحو ضرب زید وهو القسم الثاني من المرفوعات. سبق انشاءالله اسانه ده. نن سبق کې مصنف علیه رحمت د فاعل متعلق درې مسالې ذکر کړي دي. اوله مسله چې د فعل حذف جوازي یعنی ويجوز حذف نه ونیسه تر ضربه پورې. دویمه مسله چې د فعل او د فاعل دواړو حذف کول دا مسله چې د وکذا يجوز نه ونیسه تر اقام زیدون پورې. او دریمه مسله چې د ځان ته فاعل حذف کول دا مسله چې د وقد يحذف الفاعل نه ونیسه تر من المرفوعات تر آخره پورې ده. نو تشریح ته به راشو. المسألة السابعة في بیان حذف الفعل جوازا. متصل و چې انشاءالله د فاعل متعلق به مو نه مسائل یایو نو شپږ مو یېرې دي او درې به نن ویایو. نو په دغه عبارت کې مصنف علیه رحمت د فاعل متعلق اومه مسله ذکر کوي چې هغه دا ده چې د فعل فاعل حذف کول څه دي جایز دي. تفصیل دا ده چې کله دا یوه کرینه وموندلی شي چې دلته د دغه فعل فاعل څه شوی دی حذف شوی دی. نو بیا هغې کرینې د وجې نه هغه فاعل مو څه کولی شو حذف کولی شو. یعنې داسې یوه کرینه موجوده وي چې هغه دلالت کوي چې دلته خو فاعل شته دی. نو بس که بیا فاعل حذف هم کړي نو ځکه کرینه خو شته دی. نه غلط شوم. فاعل حذف کول نه بلکې فعل حذف کول. ما چې فاعل حذف کو هغه فاعل حذف کول ولا مسله دغه نه بعد راځي. نو چې کله قرینه موجوده وي چې د فاعل فعل حذف شوی دی دلته یعنی هغه قرینه دلالت کوي چې دلته فعل خو شته دی. اوس که ته دا فعل ذکر کړي او که ذکر نه کړي څه پروا نه کوي. نو داسې عبارت به ولیکو چې د فاعل په فعل په حذفیت باندې چې کومه کرینه دلالت کوي نو په دغه وخت کې فعل حذف کول څه دي جایز دي. کرینه چاته یایي الامر الدال على التعیین الشیء یعنی د یو څیز په تعیین باندې چې کوم یو امر دلالت کوي هغه امر ته څه یلی شي کرینه یلی شي. قرینه په دوه قسمه ده. یوه قرینه مقالیه ده. قرینه مقالیه چاته یعنی د موضوع په حذفیت باندې دلالت کوونکی څیز چې ده هغه د قول سره تعلق ولري. لکه د سائل سوال هم کیدای شي ځکه سائل سوال هم قول وي که نه. او قرینه حالیه چاته وي چې د محذوف په حذفیت باندې متکلم یا د مخاطب حال دلالت وکړي. لکه من ضربک ته چا ووالې
هغه ته چې زیدون زه زید ووالمه. اوس دلته وکسه اصل کې دا څنګه و ضربني زیدون زه زید ووالمه، خو دلته ضربني فعل مو څه که حذف که چې کرینه موجوده ده. کرینه شی ده هغه د مخاطب یا د متکلم هغه احوال دلالت کوي. من ضربه که ته چا ووالې نو مخاطب د والو متعلق سوال کړی دی نو ده بس اموال ذکر نه کړل، ضربه فعل ذکر نه کړ، صرف فاعل ذکر کا. نو دا یو مثال شو. ښه نو فعل ضربه چې د سائل د وجې نه موږ څه کو حذف کړو، ځکه چې دلته دا خبره ظاهره ده چې سائل چې د کوم څیز متعلق سوال کوي مجیب یعنې جواب ورکوونکی هم د هغه متعلق څه ورکوي جواب ورکوي. نو دا قرینه مقالیه مثال شو. دلته به طور فایده یو اعتراض یو سوال تاسو څه کوئ زده کوئ چې ته یې چې دا زیدون دا فاعل ده دا خو مبتدا هم کیدای شي که نه، او دا د خبر به څه وي محذوف وي، یعنی دا داسې به زیدون ضربه. نو ضربه فعل او فاعل دا خبر به شي د زیدون مبتدا دپاره. نو په دغه صورت کې به که مو ووایو چې دا زیدون فاعل نه ده بلکې مبتدا ده، یوه بله فایده به دا وشي چې ته هغه سوال چې کړی دی که نه من ضربکه هغه هم جمله اسمیه ده، نو جواب به هم ورته په جملې اسمیه په شکل کې میلاو شي. نو تا ویلې زید نه فاعل جوړ که، ښه خبره خو دا وه چې زید نه تا څه جوړ کړی وای مبتدا جوړ کړی وای. نو اعتراض یې وکړه. د اعتراض په چا وشه چا سوال کړی و من ضربکه ده ورته چې زیدون، نو موږ چې دلته زیدون چې دی دا فاعل دی. نو دا متعارض راپاڅېد اعتراض کوونکی چې نه زیدون فاعل نه دی مبتدا چې جوړ شي ښه دی، ځکه سوال هم جمله اسمیه دی نو جواب به هم د جملې په اسمیه په شکل کې شي. داسې به نه وایو چې ضربني زیدون بلکې داسې به وایو زیدون ضربه. نو اوس دا جواب ورکوي. جواب یې دا دی محترمه چې تا ډېر ښکلی اعتراض جوړ کړی دی، خو که مو دلته زیدون فاعل ونه منو بلکې مبتدا یې ومنو نو دلته یو بل غټ نقصان راځي. غټ نقصان به دا راځي چې زیدون مبتدا شي ضربه فعل او فاعل، نو ضربه خو چې دی پوره جمله دی که نه او هغه مو حذف کړی دی نو لازم به شي حذف د پوره جملې، او پوره جمله حذف کول دا خلاف اولا کار دی. او که چیرته مو زیدون فاعل وګڼو نو بیا په دغه صورت کې ضربني چې دی هغه پوره جمله نه ده، هغه صرف فعل دی. ضربه فعل نون وقایه یا ورته مفعول به او زیدون ورته فاعل، نو په دغه صورت کې پوره جمله نه ده حذف شوې بلکې صرف د جملې یو جز حذف شوی، ځکه ضربه فعل دی او زیدون ورته فاعل دی او متصل و چې دا فاعل دا د فعل څه وي جز وي. نو دلته حذف لږ راځي او تا والا په صورت کې حذف ډېر راځي. نو دغې وجې نه مو دا فاعل ګڼو مبتدا یې نه ګڼو. او بل سوال تا دا کړی چې من ضربکه دا جمله اسمیه ده، نه دا جمله اسمیه نه ده، دا اصل کې څنګه و دا اصل کې داسې وه ضرب زیدون ام امرون چې زید وال کړي که امر وال کړي نو ده ورته څه ووې چې زیدون زید وال کړي. نو اوس جمله هم فعلیه شوه او جواب هم جمله فعلیه شوه. المسألة الثامنة في بيان جواز حذف الفعل والفاعل معا. بله مسله چې فعل او فاعل دواړه حذف کول هم جایز وي. هغه کله چې کله داسې به کرینه موجوده وي چې فاعل او فعل او فاعل په حذف باندې دلالت وکړي نو په دغه وخت صورت کې فعل او فاعل حذف کول څه دي جایز دي. لکه اقام زیدون زید ولاړ دی نو تو دی چې نعم او نو وګوره نو موږ داسې نه وایو چې نعم زیدون قامه، بس صرف نعم ورته ووایې زیدون قامه مو څه که حذف که، یا لا ورته وایه لا نه دی ولاړ. نو دغه به انشاءالله تاسو پوه شوي وئ. نو دغلته چې د کرینه موجوده ده فعل او فاعل په حذفیت باندې نو ځکه مو نه ذکر کوو. کرینه دا ده چې څه څیز متعلق سوال کیږي همغه څیز متعلق جواب ورته میلاویږي،
المسألة التاسع في بیان حذف الفاعل وحده، صرف فاعل حذف کول. هغه کومه مسله ده محترمه چې هغه دا ده چې فاعل حذف کوو به مو کله دلته یوه خبره یاد ساتئ چې فاعل کې اصل خبره دا ده چې دا ځان ته باید حذف نشي، لیکن خلاف قیاس او قلیل الاستعمال خبره دا ده چې کله کله دا حذف کول هم څه دي جایز دي. کله چې کله فعل متعدي مو مجهول جوړ کو نو په دغه صورت کې فاعل حذف کولی شي او د په ځای به مفعول به به څه شي قایم مقام شي او د فاعل اعراب به چاته ورکړی شي او مفعول به ته، لکه ضرب زید نه ضرب عمرو زیدن. اوس که مو داسې ووایو ضرب زیدون، زید ووهل شو، نو دلته چې ده امر فاعل څه شو حذف شو او ضربه نه مو څه جوړ کا مجهول مو کا ضربه. نو مصنف علیه رحمت په اخره کې څه چې دا مسله د مرفوعاتو د دویم قسم نه ده، انشاءالله دا فایده به مخکې راشي. به طور یوه فایده یوه خبره یاد ساتئ چې فاعل په 5 ځایونو کې حذف کول جایز دي. چې کله فعل معلوم نه فعل مجهول جوړ کړو لکه اوس چې دا صورت مو ووې، دویم صورت د مصدر فاعل، دریم صورت د فعل تعجب فاعل، څلورم صورت د فعل مستثنا مفرغ فاعل لکه ما قام الا زید، پنځم صورت د رفع تنازع په صورت کې د امام کسائی په مذهب باندې. نو نن دپاره همدا درس بس د سبا به انشاءالله لږ همدغه درس کې اجرا هم کوو د فاعل چې څومره مسالې مو تاسې ووې. وما علینا الا البلاغ.